رالو ستاسې سابقې ته محترم احمدي صاحب دا هیواد تقریبا په اداري فساد کې د چا د لاس ته لومړي مقام ته ورسېدی. د ملي یووالي مخالفت چا کاوه؟ په انتخاباتو کې درغلي او د نه درغلي خبرې د ګلمرجان چا کولې؟ دوه سری حکومت چا جوړ کړي؟ د ارګ په 1 کیلومترۍ کې حکومت چا جوړ کړي؟ د افغانیت د نه منلو خبرې چا کولې؟ ما افغان نیستم د دې نارې چا والې؟ پر افغانانو باندې د لوی لوی بمونو غورځولو نارې چا والې؟ د طالبانو او د افغانانو سره د سولې د مخالفت نارې چا والې؟ ښارګوټي او کلي چا غصب کړل؟ د سی آی ای او د کی جی بي سره چا پټې معاملې وکړلې؟ په شمال کې د طالب په نوم د مظلومو افغانانو په زرهاو انسانان چا په شهادت ورسول؟ نو دا هغه خبرې دي چې تاسې وایي چې دې ته جواب ووایاست. ستاسې د ملت د دې قضاوت څخه نسي خلاصېدلی. بله خبره دا ده، زه دا منم چې یو څو کسان به خود په اندراب کې ناست وي، یو څو کسان به په پنجشیر کې ناست وي، خو دا د دې معنا نه ده چې دا خلک خپله راپورته سوي دي دلته مقاومت کوي. تاسې د دنیا په هیڅ ملک مشروعیت نه لري، نه پر ملي نه پر بین المللي نه پر سیمه ییزه سطح باندې. تاسې هغه اکسپایر تو هیڅ قیمت نه